الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن تقريبا أخيراني درس جوريجي. واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يرد فقل سفي به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف. إيه ورورة اخراني مسألة دا يوا دغه مسألة ده مهمه مسألة ده چې په یو حدیث کې دا شی سره راسي حسن او هم صحیح ورته وسی. ګوره سیته موږ غواړو چې دروات او ضبط تام حسن هغه تل کېږي چې دروات او ضبط په هغه طریقه نه وی لکه څنګه چې ده صحیح دي. نو اوس په دې کې چې ته یو حدیث ته حسن مو وای صحیح مو وای صحیح او حسن دواړه په نو دې ته معنی چې دروات او ضبط هم تام دي هم چشتي نه دي ناقص دي. نو چې سره رالي تضاد سره رالي په یو خبره کې. نو اوس دغه خبري یعنی چې په یو ځای کې د امام ترمذی سره راجمع کوي چې دا حدیث حسن هم دی او صحیح هم دی. نو د دې د غرض او د امراض دا چشتي. نو په دې کې مختلف جوابات سوي دي. یو جواب دا سوي دي چې حسن سمراد حسنی لغوي دي، هغه په اعتبار د لفظ دی که په اعتبار د معنا دی په هر خو دي. نو یو جواب دا دی او د صحیح سمراد هغه صحیح دي. نو حسن چې په خپل لغوي معنا باندې مراد سي د حسن سره جمع کیږي. حسن یعنی دا معنا چې د الفاظ ډیر خوندور دي. حسن یعنی دا معنا چې پر ډیر شایسته مضمون مشتمل دي. حسن یعنی دا معنا چې پر ډیر اعلی معیار د صحت مشتمل دي. صحیح معنا صحیح لغوي معنا او د صحیح خپل اصطلاحي معنا. یو جواب دا سوي دلته پر دې باندې سوال دا کیږي چې بیا خو نو داسې کیږي چې ګوره بیا خو نو موضوع روایت هم حسن ویلی سي ځکه چې توري چی شي چې توري شایسته خوندور یا باریک مسله باندې مشتمل. نو پر دا باندې دغه انتقاد سوي. نو دی به نس ورته کېدل خو بالکل کېدلی سي. او دا ارجح مذهب چې ښکاره کېږي هغه هم دغه مذهب ښکاره کېږي ځکه هغه دغه ابن عبد البر رحمه الله یو موضوع روایت راوړی دی. راوی هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي. هغه روایت موضوع دی جامع بيان العلم وفضل کې هغه درخصت دي دا موضوع روایت حسن ویلی حسن جدا ورته ویلی. نو دا د حسن دغه اخبار یو جواب یعنی دا. دویم جواب دا دی چې دا دوه سندونه وي د یو سند په اعتبار باندې دی چی شوي صحیح د بل سند په اعتبار باندې چی شوي حسن. دوه سندونه وي دا دویم جواب د یو په اعتبار سره دی صحیح د بل په اعتبار سره دی چی شوي حسن. نو یو جواب خدا سو چې حسن لغوي مراد. دویم جواب دا دی چې دا دوه سند لري د یو په اعتبار حسن وي د بل په اعتبار چی شوي صحیح. حسن په اعتبار سندین صحیح باعتبار سندین آخر. او دویم دا دی چې د حسن دی په اعتبار د صفت د ادنا صفت او د صحیح دی په اعتبار د صفت علیا. یعنی دی په کوم شي کې چې اعلی او صافري نو پای خو ادنا په طریقه اولا پري. نو د حسن دی په اعتبار او صحیح په اعتبار د اعلی دغه دا الته یو دغه باندې پر هغه بل دغه چې دا چې په یو سند باندې راسي نو دغه نو دا په دوه سندو باندې راسي نو دا خو امام ترمذي خو ډیر حسن صحیح په دا رقم روایت کې هم ویلي دي چې هغه په یو سند باندې راغلي بل سند بیا لري نه. نو په دا ځای کې بس چم کوي. نو الته بیا دی باز دا جواب ورکوي چې دا ناقل د دې په حال کې متردد وي چې دا به اوس حسن وي که صحیح. یعنی د په حال د ناقل کې دی متردد وي چې د روایت به یعنی په دې تعبیر سم سره خلاص کی. دا بعض خلک نه دی فهمولي بیا دغه معنا ځنه اخیسته ده. بعض خلک د دې معاصرینو دا معنا اخیسته ده. یعنی دا د حافظ ابن حجر جواب دی چې دغه ناقد چې نقد کوي دی چې د حکم بیانې دی د دوه رواتو تو ګوري په دا رواتو کې دی شکمنی چې د دې راوی روایت اوس حسن کیږي که دغه راوی روایت څو کیږي صحیح کیږي. او دا یو جواب سودی دا چې ځکه درته وایم بعض خلکو دغه تعبیر بیا د ابن حجر د دې تور څخه چې د ذکر کړی دی د ابن حجر په تور کې ډیر په ظاهر ذکر دی. بعض بیا دغه تعبیر څخه دا مراد اخیستی دي چې ابن حجر رحمه الله دا وایي چې دغه روایت په دا روایت کې د شک لري چې دغه روایت حسن دی که صحیح دی. او حال دا دی چې دا رقم خبره نه ده په روایت کې خبره نه ده بلکې په چا کې خبره ده په روایت کې د دې راوی روایت حسن درجه جوړیږي که د دې راوی روایت د صحیح درجه. یعنی د دې دوه تعبیراتو تر مابین ډیر فرق دی. یو دا دی
چې د دې ناقل ته زه ګورم چې د دې روایت اوس حسن جوړېږي که صحیح. یو دا دی چې سړی خو دې پر متن خبره کوي چې دا روایت حسن دی او که دا روایت صحیح دی. د دې دوه تعبیرو د مابین فرق دی. د دې دوه مابین تعبیرات فرق دی. د دې دا ځکه چې د راوي د ثقوالي او د روایت د صحیح والي په مابین کې تلازم نشته. کېدلی شي چې راوي ثقه وي خو روایت یې صحیح نه وي، او د صحت د متن او د ضعف د راوي په مابین کې مطلب منافات نشته. کېدلی شي چې روایت صحیح وي خو راوي دې ضعیف وي، او کېدلی شي راوي دې ضعیف وي روایت دې صحیح وي، او کېدلی شي راوي دې ثقه وي روایت دې صحیح وي، کېدلی شي راوي دې ثقه وي روایت دې څه شي ضعیف وي. نو یعنی د متن د صحت او د راوي در مابین د راوي او د مروي د راوي د درجه او د مروي د درجه در مابین تلازم نشته. کېدلی شي چې ثقه راوي دې کمزوري روایت کړي خطا وتلی دي، کېدلی شي چې ضعیف راوي دې صواب ته رسېدلی صحیح روایت یې کړي. نو ځکه حکم پر روایت یو شی دی، حکم پر راوي بل شی دی. دغه نتیجه د حافظ صاحب د تور څخه ډېرو عمومي کتابونو د زموږ معاصرونو کې هغه غلطه راایستلې ده. دغه باید تی په ذهن مصرف په خلاص په دې خبره. بهرحال حافظ صاحب دا وایي چې بل جواب یې دا دی چې ناقل متردد دی چې اوس د دې راوي د دې ناقل د روایت ته زه اوس د حسن حکم ورکم که د صحیح حکم ورکړي. پر دې باندې متعدد اعتراضات کېږي. ځکه یو دا کېږي چې ګوره امام ترمذي رحمه الله صدا خبره ډېره لري دی چې په دغه ډېرو احادیثو کې د 1400 په زیاتو روایت کې د حسن صحیح حکم لګېدلی دی. په دا کې د متردد دا کېدلی نشي. دویم دا دی بیا دا وایي چې دا حسن یو قوم بل جواب یعنی څلورم جواب چې د یو قوم دې حدیث ته حسن ویلی دی و دې سند ته یعنی دې حدیث ته حسن ویلی، بل قوم صحیح ورته ویلی دی. د خلکو اختلاف دی پکې، نو ځکه حسن او صحیح سره جمع کېږي. دا هم پنځم جواب شاوخوا کېږي. دا هم کمزوري ځکه دی چې ګوره دې خو نو دا مناسب چې امام ترمذي فقط ناقل دی، او امام ترمذي چې کله نقل کوي هغه د خلکو خبرې په سند را نقل کوي. یو دویم دا دی چې په دونه ډېرو احادیثو کې امام ترمذي صاحب د بل رایه راکوي خپله یقیني نه ده معلومه. نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. یعنې که سړی که دا خبره وکړي چې دی په دا ناقل کې څه شي دی شکمن دی ورنه دی ورمعلوم یقیني طور، او یا دی د بل چا قول را نقل کوي، نو امام ترمذي غوندې غټې رتبې والا سړی هغه چې د بل چا حکمونه را نقل کوي او یا د تردد حکمونه را نقل کوي د مرتبې څخه ډېره لوړه ده. او بل دا دی په ډېرو احادیثو کې داسې اختلاف شته چې هغه په مابین د صحت و د ضعف کې نو د صحیح ضعیفون ویلی نه دی ویلی، او یا په مثال حسن ضعیفون یې ویلی نه دی ویلی، حسن په ضعف کې اختلاف وي. نو په دې وجه باندې دغه روایتګر دغه دی کمزور، دغه خبرې ګرځي کمزوري دي. امام سیوطي رحمه الله وایي په خپل الفیه کې وقد بدا لي فيه معنیان لم یوجدا لأهل هذا الشان أي حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. امام سیوطي رحمه الله وایي ما ته بیا دوې نورې معناوې را معلومې دي، هغه تر اوسه پورې زما بغیر بل چا نه دي پیدا کړي. هغه دا دی چې دا روایت حسن لذاته صحیح لغیره، حسن صحیح یعنی حسن لذاته صحیح لغیره. ډېر مور تارانی دا د ګورد جواب وظیفه دي. لما بدا الترجيح د ترجیح ځای راسي، او حسن على الذي به يحد یا دا حسن دی د تعریف په اعتبار باندې حسن دی وهو اصح ما هناك قد ورد. او چې په دې ځای کې چې کوم احادیث راغلي دي په دې باب کې دغه د ټولو هغه اصح دی، یعنی دلته صحیح نسبتاً دی. حسن از روی تعریف دی، صحیح نسبتاً یعنی ګوره کله کله روایت لس روایت سره راغلي نو دوی اصح دغه دی، خو هغه اصح هم ضعیف وي، خو چې دا اصح وي په نسبت په چاته وي، دا نور روایات دي. نو دی وایي چې صحیح دی په الباب صحیح دی، او چې حسن دی از روی تعریف حسن دی. خدا بیا چې د امام ترمذي د حسن چې کوم تعریف واخد د دواړه دغه ورسره ضد دي. نو په دې سبب باندې دلته په دغه ځای کې د حسن سره که امام ترمذي حسن یوازې ذکر کړي نو بیا د حسن هغه معنا ده چې د هغه درې شرط کوي چې موږ اول ویل ده، او که چیرې یوازې نه کې ذکر د بل شي سره ملګری کې بیا هغه د ابن دقیق العید رحمه الله خبره صحیح ښکاره کېږي چې هغه وایي چې دلته لغوي معنا داسې مراده دغه څو تورو لا بسوي واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يريد فقل سفي اورور. دا مشکله ګڼل شوې ده چې حسن او صحیح سره مرګ حسن صحیح وویل سي په یو متن کې، فإن لفظا يريد فقل سفي کته وا چې خالي زما لفظ مراد چې لفظ حسن دي فقل نو ورته چې سفي به ضعيف بیا خو ته ضعیف هم حسن ویل سي، او يريد ما يختلف
یا اراده سي هغه چې اختلاف پکې ما يختلف سنده فكيف ان فرد وسب یعنی کته دی وای چې دا یو سند په اعتبار باندې حسن ده بل په اعتبار باندې غادي کدا جواب راکړي یعنی د دوه سند دي حسن صحيح يعني حسن باعتبار هذا الاسناد وصحيح باعتبار ذاك الاسناد دی وای نو فكيف ان فرد وسب کچیر دا په دې روایت کې چې هغه یو سند لري بیا بس پکې و بالفتح في الاقتراح ابو الفتح امام محمد بن علي القشيري چې په ابن دقيق العيد مشهور دی هغه په اقتراح کې ان انفراد الحسن ذو اصطلاح چې منفردا حسن را دغه دا یو خاص اصطلاح لري وان يكون صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس ګور دی وای ار صحيح حسن دی ابو الفتح دا وای چې ار صحيح دا حسن دی ځکه چې هغه اعلی شرائط د صحت پکې موجود سي هغه ادنه هغه خپل پکې موجود دي نو په دی وای انه چې هر صحيح دا حسن دی خو هر حسن صحيح نه دی وكل صحيح حسن لا ينعكس